بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته. تېره ورځ موږ ورډ پروګرام تقریبا تر پرنټ رسولی و، نو پرنټ کې فقط راځو پی سي ټاپ پاته و، نن راځو پی سي ټاپ یې هم ورته ختموو. راځم ورډ پروګرام راخلاصوم. د ورډ پروګرام څخه وروسته به تاسو راسئ یوه لیکنه ولیکئ، لیکن څخه به وروسته تاسو راسئ پرنټ ته. مساوي آر ان ډي قوس شروع قوس بند. دا لیکنه مې ولیکله، هم مثال نوره هم ورته لیکم. مساوي آر ان ډي دومره لیکنه مې ورته ولیکله او دا به هم قوس بند کې انټر کړه. اوس راځو دا صفحې سایز به زه 100% کم چې نور ښه درته ښکاره شي. اوس راځو پرنټ ته. کنټرول شی پی. کله چې کنټرول پی پریس کوم له هغه وروسته ګورئ تاسو ته د پرنټ صفحه راخلاصېږي. دا صفحه چې راخلاصېږي دا ټول بېله وو. راځو نن په پی سي ټاپ باندې غږ پی سي ټاپ باندې کلیک وکړه. له هغه وروسته دلته مرجین لرو، مارجین یعنې حاشیه لرو. صحیح شو. دا مخکې هم ویلې وه، ګوره دو ځای کې خو دلته تیار جوړ شوي، دلته به خپله طور ته انتخاب شي. مثال ټاپ کومې خواته دی؟ برسیره دی. څومره فاصله یې ورته 2 انچه دی، وکیکن دا به 2 انچه ورته برابر. صحیح شو. که ورته چې نه 1 انچ دی، نورماله حالت راځي. او بټن د دغو بټنونو هم ګوره اضافه کولی شي. ګوره بټن باندې کلیک اجازه ده، نو په دې باندې بیرته کلیک کوئ، بیرته خپل نورماله حالت ته راځي. صحیح شو. او لیفت چپ طرف نه څومره فاصله یې دلته ورته اضافه کولی شي، او رایټ طرف د کې طرف نه څومره فاصله وي. سر هم خلاصېږي انشاءالله. بل ګیټور ده، دا موږ کتاب ګنډو یا اسټپلر کوو، دې ته چې ویل کېږي ګیټور. اوس د ګیټور یې څومره یي؟ راځه دلته ورته اضافه کولی شي. مثال ګیټور دلته ورته هرکسې مثال څومره دی. اوس دلته اضافه کړو، ګورې په دغو ځای کې پریویو ته ګورې، دلته درته کوي چې دومره ځای ته اضافه کړو. صحیح شو. خو اوس کومې طرف ته دی؟ اوس کوم طرف ته ده؟ چپ ته ده. ځکه لیفت ورته انتخاب ده. دلته به تاسو ورته ټاپ برسېره. بعضې چپټران هم لیدلي د برسېره، آفرین. او بعضې چپټران پښتو دري له رایټ نه رایټ ته انتخاب کړه. سر هم خلاص و. بل په دغو ځای کې موږ پورټریټ او لنډسکیپ لرو. صف هم له دې ځای هم کولی شئ، دې ځای خو د دې ځای فرق څه دغه انشاءالله اوس درته وایم. بل دلته ملټیپل پیج ده. اوس ګوره موږ خو څو بیرته ورته وایم چې دا لیفت طرف که او دا رایټ هغه که پورټریټ که. اوس یوه صفحه خو داسې ښکارېږي، ورته نورې صفحې 2 صفحې څنګه ښکارېږي؟ مثال دلته ورته وایي چې مثال نه د بوک یعنې کتاب په شکل سره څنګه ښکارېږي، دا رقم درته کوي. صحیح شو. له دې نه به ټول تېر شو، بیرته به دلته ورته انتخاب کړو چې نارمل یې مخې ته وښیي، او دا به هم ورځم کړو. راځو دلته پورټریټ لنډسکیپ لرو او اپلای ټو. خبره ټوله په چیش کې ده؟ په اپلای ټو کې ده. اوس دا کنسلومه. اوس که چېرته زه دلته له اورینټیشن څخه دلته ورته وایم چې مثال دا چیش که لنډسکیپ که. اوس ګوره دلته لنډسکیپ انتخاب کړمه. اوس د ټولې صفحې به څه رقم شي؟ متوجه نه یې؟ دلته متوجه شئ. اوس ګورې ټولې صفحې څه رقم شوې؟ څنګه شوې؟ اوس ګورې راځه موږ فقط دلته لنډسکیپ ورته انتخاب کړو. په پرنټ کې مې چې لنډسکیپ ورته انتخاب کړو، ټولې صفحې څنګه شوې؟ لنډسکیپ شي. که چېرته پورټریټ ورته انتخاب کړو نو ټولې به څه رقم شي؟ پورټریټ به شي. یعنې څه رقم؟ پورټریټ موجي به شي. صحیح شو. اوس که غواړئ چې مثال نه اوله دوهمه یا مثال فقط غواړئ چې اوله صفحه پورټریټ او لنډسکیپ کې نور پورټریټ کې نور د لنډسکیپ وي. اوس بیا راځه د ګورئ دلته به تاسو راسئ، کله چې دلته راسئ اخر ته مثال د صفحې اخر ته به راسئ. صحیح شو. دلته به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو له هغه وروسته به تاسو راسئ فرنټ ته. له فرنټ څخه وروسته به پی سي ټاپ ته. پی سي ټاپ ته کله چې راغلی، اوس په دغو ځای کې موږ لنډسکیپ ورته لرو. زه ورته وایم چې په کوم ځای کې ما کلیک کړی له هغو لاندې څه رقم که لنډسکیپ خو پورته دی پورټریټ یې. نو دا که ورته وکیکم نو ما ته به ټولې هغه شي. نو دلته موږ اپلای ټول لرو. په اپلای کې ټول کې څه انتخاب دی؟ هول ډاکومنټ په ټول هغه یې اپلای کړه. چېرته دس پوینټ فارورډ یعنې چیرې چې ما کلیک کړی ورته وکې کړه، وکې څخه وروسته راځه دا کلوز دا هم بیرته باک ته ولاړ شه. اوس ګوره اوله صفحه څنګه ده؟ دوهمه درېیمه لنډسکیپ ده. خو اوس بیا څلورمه پنځمه صفحه ده. اوس دا غواړئ چې بیا پورټریټ شي، نو بیا به راځئ فایل ته. له فایل څخه به وروسته فرنټ ته، له فرنټ څخه به وروسته تاسو راسئ پی سي ټاپ ته. پی سي ټاپ ته چې راسئ دلته بیرته چېرته انتخاب کړئ؟ پورټریټ. خو دلته به چېرته انتخاب یې؟ دلته بیا د پوینټ فارورډ ورته انتخاب یې، او دا به هم ورته وکې کړئ. دا داسې وکې کړو له هغه وروسته دا کلوز که کله چې کلوز کړو. اوس راځه اوله صفحه څنګه ده؟ دوهمه درېیمه څلورمه. خو پنځمې صفحې ته چې ته راځې هغه به څه رقم یې؟ ګوره بیا پورټریټ شته. پنځمه ده که شپږمه ده؟ پنځمه. سر هم خلاص انشاءالله.
دا ان شاء الله تاسو تذکرو پورم درکوم د الکترونیکی تذکرو په دغه کې دا رقم سوي دي ښه دغه ځای کې به هغه رقم ورته برابر وي د وروسته بیا راځم پرنټ په پرنټر راځي په سیټ اپ دلته یو اپشن لرو سیټ از ډیفالت دا کوم تغیرات چې اوس کراوه غواړئ مثال د آینده له وخت لپاره ټول وخت کې ذخیره شي سیټ از ډیفالت باندې کلیک وکړئ دا به ټول وخت لپاره دلته صحیح شو بل پیپر لرو اول چې د سایز د ورقې څومره لیټر انتخاب د کومه صفحه فور لګل د هر یو صورت انتخاب بل اوس ګوره موږ دغه ورقه لرو دا ورقه اوس نه درته معلومیږي چې دا فور د 3 د کومه صفحه ده تا یو شی ډیزاین کوس غواړې چې مثال یو ورقه دی پیدا کړه دغه ورقه د مثال خبره اوس غواړې چې هغه ډیزاین کړه هغه په دغه ورقه کې پرینټ کې نو ستاسو څه درک لګیږي دا اوس کومځای کې ور پرینټ کما خو پرینټ پوګې نه مای به اوس یا به نه مای څو ورقه درته پرینټیږي نو تاسو به دغه ورقه سیده ویت او هاید یعنی درازواله او هغه سیده مثال وګدواله معلوم کړي سانتي متر کې ویت دلته ورته ولیکه هاید دلته ورته ولیکه سر هم خلاصو نور باغ څنګه د هاید ورته ولیکو له غورسه پرینټ او کې او پرینټ پوګه په دغه صفحه به درته پرینټ بل بعضې دلته زه هغه وخت کار کوي چې مثال پرنټر در سره واصلې له کوم طرفه مثال تاسو بعضې پرنټران یې دوه سایډو کې هغه خوري ورقې هغه له یو په هغه به ورته انتخاب شي مثال له کوم سایډ اخلي او بل دلته اپلای ټو آل لرو هول ډاکومنټ لرو اپلای دس پوینټ فارورډ لرو او سیټ از ډیفالت دا بیا دلته تکرار صحیح سو مشکل خو نشته تر دې ځای نو دا چې و فیچ ټاپ په پرنټ کې صحیح سو سبا بیا راځو په 15 منو به شروع کوو تر دې ځای کوم مشکل نشته سوال پوښتنه هم نه لرئ نو نن ورځې لپاره نن دومره بس